میکنیم یا تاییدش میکنیم. این صلاحیت‌های پارلمان است و ما خواهش میست که این وطن تنها از 5 نفر هم نیست، از ارگنشینام نیست، از مردم افغانستان است. این وطن مشترک ماست. ما هیچ مشکل نداریم با ارگنشینا، مگم اونا از روزی که ما خود کاندید کردیم در پارلمان برای ما مشکل جور کرده میره و مشکل جور کرده میره. نمیفهم که اونا چی هدف داره، از ما چی میخواین، از مردم افغانستان چی میخواین. از یک طرف وضعیت قیمتی را ببینین که یک بوجیار در 2000 افغانی رسید و از دیگر طرف شما ببینین که 2 هفته است یا 15 روز است که سرای شاهزاده بند است، صرافیا تاجرها کلش در گریز از سرمایه گذاری از افغانستان در کشورهای خارج میکنه. من فکر میکنم که رای علام نیست، باید در کارهای خرد ریزرگ نشینا دست نزنن، کارهای خرد نکنن، خودشان خرد معلوم میشن. این افغانستان است، این مردم افغانستان است. 1-3 سال با وقتتان مانده، آخرش چی میشه از این ملک؟ آخر باز ما شما در می عمر کم خدا 12 حکومت دیدیم. سر ملت رحم بکار است، به حد یا ظلم میکنن که گاهی صراف کش میکنن، گاهی امی ترانسپورت کش میکنن، گاهی دم یک خورد ریزه یا دست میزنن. من فکر میکنم یک دقیقه مجایسه به وقت بتین امروز دیگه، چون ما فکر میکنم که یک آدم کلان در گپای خرد اگر دست زد و خودش هم خرد معلوم میشه. خواهش ما از این دوستایی است که ما برشان احترام داریم، دیگه کوشش کنن که با پارلمان هم روابط بسیار خوب داشته باشه. 33 روز از رخصتی های ما تیر شد، موکلین ما انتظار داشت که این وکیل های ما به خاطر از زمین ها که ما دمی 10 سال زیر یک چت زندگی میکردیم، کمیسیون مالی بودجه میارد اینجا یا رد یا تایید میشد یا کارت سرخ سبز. این که هر ریاست جمهوری دید زد، یعنی 33 روز رخصتی های ما به او گپ رفت. خیر از ما به خاطر موکلین خود اگه 1 سال هم اینجا خود در جای آرام ششتیم، اگر در جای که چقدر نارام هم باشه ما بشینیم، کدام مشکل نیست. این وطن ماست، ما به خاطر وطن خود هر نوع قربانی میتیم. سلام علیکم و رحمت الله. محترم سید طه صادق. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر روان پاک منجی عالم بشریت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. همکاران عزیز، نمایندگان مردم، امروز قرار است روی مسوده سوم بودجه ملی سال 1400 بحث کنیم و رایگیری شود. میخوایم صحبت‌های تا رو آغاز کنم که اولین بار بود که پارلمان در مقابل حکومت ایستادگی کرد. اولین بار بود در مقابل بودجه و در مقابل بودجه هایی که تعیین شده از سوی حکومت بود ایستادگی کرد و اولین بار بود که تغییرات نسبی را در بودجه دیدیم. امروز اگر ما میشنویم که و در بودجه میبینیم که 2000 افغانی بر کارمندان خدمات ملکی معاشات از اونها اضافه میشه، از ایستادگی شما بود، از ایستادگی مردم و نمایندگان مردم بود. اضافه شدن 2000 شاید در ظاهر کم باشه، شاید برای کسانی که 30000 یا 40000 افغانی معاش داشته باشند کم معلوم شود، ولی برای یک معلم و برای یک کارمندی که 6000 یا 7000 افغانی معاش داره یک کمک نسبی در این حالت بد اقتصادی و تورم که در شرایط حال وجود. دوستا اگه اجازه باشه صحبت میکنیم اینجا، میبخشید اجازه باشه. و اولین بار بود که حکومت برخواست مردم و برخواست نمایندگان مردم تمکین کرد. صدای ما به حکومت و به کسانی که در اریکه قدرت هستند است که بیاییم تمام مشکلات افغانستان این چنین حل کنیم، با دیالوگ، با صحبت حل کنیم، با توافق و با اتفاقی که این وطن ساخته میشه و با توافق و اتفاقی که اگر آرامی و صلح در این کشور بیاید. اگر مانند بحثی که در بودجه در 2 ماه گذشته بود و تغییرات مثبتی که آمد روی هر موضوع این چنین اتفاق باشه و صحبت و دیالوگ باشه، مطمئنا خیلی از مشکلاتی کشور حل میشه. امروز
تغییراتی که در بودجه آمده، چی ایزی که دسترخوان ملی از بودجه بیرون شده، چی که اداره واحد عملیاتی بودجه جدید نگرفته، تمام از اینا به خواست مردم بوده و به خواست نمایندگان مردم بوده، به خاطر مشکلات و دید که ما نسبت به بودجه داشتیم و تغییرات مثبتی که میخواستیم بیاید. امیدواریم که نمایندگان مردم در صورتی که این تغییرات مثبت میبینن به این بحران خاتمه بدن و به خاطر سعی و به خاطر پیشرفتی کشور سعی و تلاش همیشگی داشته باشند. تشکر از وقت و حوصله شما. سلام علیکم و رحمت الله. محترم عبدالرحمن افغان. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس هیئت اداری تالار کے ناست و همکاران و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. مننه کوم چې وختم راک او زه څومره د نو هندوستان کې وم، لږ مریض وم. له ټول تالار نه مننه کوم چې په دې بودیجه کې دوی مقاومت وکړ، له خپلې رخصتۍ نه تیر شو او د کمیسیون د مالی بودیجه هم په دې کې همکاري وکړه. رئیس صاحب د تا وسیله منۍ نه مننه کوم. نو خبرې داسې دي چې افغانستان کې یو بام بدو هوا ده، هیڅ کله عدالت نه پلی کېږي. په هغه ورځ باندې چې ما رئیس صاحب جمهور ته بده خبر نه کوله، ما له غیر رئیس ته بیا خبرې هم نه دي کړي. ما رئیس صاحب جمهور ته خپل عرض کاوه او عرض مې د عدالت و او ما رئیس صاحب جمهور ته وویلې چې ته د وزیرانو سیما ته وګوره، که په دوی کې څیرې د وزیرانو یې موږ ته منونکي دي او که نه یې قصابان مه مقرروه، د خلکو په ستوني باندې چاړه یې کېده. دا له بده مرغه چې په بده واوښته او رئیس صاحب جمهور حوصله‌مندي ونه شوه کولی او تالار تشنج سره لاړ. صحیح ده چې دا اصول نه و، لیکن فرض و سنت هم نه و. د حضرت عمر په دوره کې چې په چا باندې به ظلم کې د خلک به په نوبت روان و، اما متضررینو به په سر اور بل کړی و، ویلې به یې هغه راوغواړئ چې مشکل لرو. موږ رئیس صاحب جمهور ته هم درناوی کوو، کابینې ته هم کوو، اما رئیس صاحب جمهور یوې وړې حلقې راتنګ کړی ده چې هر څه ورته وایي مغه مني. که چیرته عدالت پلی شوی، زه 10 کاله کېږي په پارلمان کې وکیل یم، د کاپیسا مرکز سرک یوه ولیشتم پوخ نه ده. تاسې پارلمان د افغانستان یاستئ، ولسوالۍ پخې دي هغه نه ده پوخ. بودیجه پاسوو، کتاب ته یې راوړو، اما په هغه تخنیک یې نه پوهېږو چې څه رقم قرارداد ته ځي. خلک په یو شکل باندې چې دوی قرارداد ته ورکوي، موږ یې نشو کولی بیرته یې موږ بودیجه ردېږي. موږ له عدالت نه برخمن نه یو جناب رئیس صاحب. موږ بودیجه پاسوو، د افغانستان د خلکو بودیجه ده، نه د شخص له امله پاسوو، نه د چا له برګو سترګو ډارېږو. حکومت د موږ حکومت ده، دا دیموکراسي ده او موږ د حکومت له دغې جمهوریت نه حمایت کړی ده، حمایت کوو، اما داسې حمایت نه ترې کوو چې شخصي جمهوریتي. جمهوریت د خلکو ده، جمهوریت د افغانستان جمهوریت ده. له سولې ملاتړ کوو چې سوله ملي. یو دقیقه افغان صاحب ته اضافه وخت. له سولې نه ملاتړ کوو، له هغه سولې نه چې ملي سوله وي او افغانانو ته عزت خوندي کېدو سوله وي. ټول قومونه په دې سوله او په دې حکومت کې ځان وګوري، اما موږ له خپل حکومت په څنګ کې ولاړې او خپله بودیجه نن په جګه غاړه پاسوو، د هېچا تاثیر لاندې نه ځو. مننه جناب رئیس صاحب. د ټولو وکیل صاحبانو نه هیله دا ده کوشش وکړئ چې دغه 3 دقیقو کې خپلې خبرې لنډې کړي، ځکه لیست ډېر وکیل صاحبانو ثبت نام کړی، بیا نورو ته نوبت نه رسیږي. محترم مقبل صاحب. وکلای محترم، ما شما امروز یک جلسه بسیار مهم داریم. امروز تصویب بودجه است. ما بخواه جندا به ارتباط بودجه داریم مشخص. اگر سر یک سل موضوعات دیگه صحبت چست در بودجه خود بزنیم، شما امروز اجندای ما است. سر موضوعات داغ روز. محترم
نصیب بقبل سمیرا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس صاحب، د اداري هیئت غړو، د ملت درنو استازو، السلام علیکم ورحمت الله. سهار مو په خیر. جناب رئیس صاحب، موږ د پاکستان هیواد سره د پکتیا ولایت د ډنډې پټان تجارتي لار لرو. دا لار ډیر وخت د ولسي خلکو د تاګ راتګ تر مخ تړل شوې وه. د پاکستان هیواد ملکی خلک نه پرېښول تر څو خپل مارزان پاکستان هیواد ته ویسي یا هلته خپل کوم دوستان چې لري هغوی ته ورشي. دا لار تړل شوې وه. دا څو میاشتې کېږي چې د افغانستان د پولیساتو ځواکونو او د پاکستان د پولیساتو ځواکونو ترمنځ یو تفاهم وشو. هغه دا و د پاکستان پولیساتو ځواکونو د افغانستان سرحدي یا سرحدي اردو ته وویل هغه عاجل مارزان یا هغه څوک چې عاجل کار لري د پاکستان په هیواد کې کولی شي چې په تسګیرې باندې پاکستان ته لاړ شي. خو چون دغه کسان به د افغانستان د سرحدي پولیس یا سرحدي اردو لخوا دوی ته ورپېژندل کیږي، د دې په ځای چې زموږ سرحدي پولیس د دې خلکو سره مرسته وکړي، دوی د دې نه یو بزنس شروع کړی، مکمل چور یې شروع کړی. دوی د هر مریض څخه 15,000 کلدارې اخلي، هلته د پاکستان حکومت سره تفاهم لري، هغوی ته یې ورولي تر څو پاکستان هیواد ته لاړ شي. جناب رئیس صاحب، کله چې زموږ یو مریض پاکستان ته ځي، هغوی سره دومره روپۍ نه وي چې هغه خپله تداوي پرې وکړي. خو متاسفانه چې په سد د ډیورن پر کرښه زموږ پولیساتي ځواکونه دې ته ناست دي چې څنګه دا مریضان چور کړي ویې لوټي. ډیری خلک راجګ شول، هلته مظاهره وشوه. قماندان د کنډک، قماندان د لیوا، قماندان د کل اردو سره دا خبره شریکه شوه، ولې متاسفانه چې دوی غوږ پرې ونه ګروه. ما په خپله شخصا د دوهم کنډک قماندان د لیوا او قماندان د کل اردو سره دا خبره شریکه کړه، ولې دوی پرې کومه غوږ ونه ګروه، دوی عکس العمل ونه ښوه. زه د وزارت دفاع په رهبري باندې غږ کوم چې د 203 تندر کل اردو قماندان، د لیوا قماندان او د دوهم سرحدي کنډک قماندان په دې کې شامل دي. هغه د ډیورن پر کرښه چې موږ د پاکستان هیواد سره کومه سرحدي پوسته لرو، هغه په 50 لکه کلدارې خرڅیږي، په یو سرباز باندې په ټیکه ورکول کیږي. د دې بدبختۍ مخه باید ونیول شي. مننه. کور ودان. محترم نائب صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب رئیس، اعضای هیئت اداری، وکلای معزز ملت افغانستان، صبح شما بخیر. جناب رئیس محترم، دو نکته. یکی در مورد بودجه بسیار برای من جالب است که یک دم وکلای محترم 180 درجه تغییر میکنند. بیشتر از یک ماه بودجه معطل ماند به خاطر اصلاحات. اگر تنها سر و صدای ای بوده که دل خوش کنیم که ما حکومت در مقابل خواست نماینده های ملت تمکین گذاشت، کدام تمکین؟ هنوز ما ندیدیم. 19 موردی که کمیسیون مربوطه نواقص و خلا در بودجه گرفته بود، مشکلات گرفته بود، تا کجا مرفوع شده؟ خواهشمندیم که گزارش کمیسیون به طور کلی در مجموع بشنویم که آیا همو اصلاحاتی که به نفع ملت افغانستان است، به نفع ملت مستضعف و محروم افغانستان است در نظر گرفته شده یا خیر. بعدا روی تصویب و فیصله نهایی تصمیم گرفته شده. امیدوار هستیم که چون هر کمیسیون 2 یا 3 نفر وجود داشته، این نمیتونه یک نفر بره و گزارشگر شوه به نمایندگی از 20 نفر او تایید کنه که بله درست است. ما خواهان یزی هستیم که بودجه تمامی اصلاحاتی که به میان آمده کمیسیون محترم ارائه کنند تا مورد قناعت قرار بگیره. موضوع دوم، جناب رئیس محترم، میدانیم که در جنگ
سه کس است: مخالفین، موافقین و افراد اشخاص بیطرف. 3-4 روز پیش در قریه در غرب شهر فیروزکو به نام آهنگران و جرمتو به نام عملیات صورت گرفت. متاسفانه که اونجا تمام خانه های مردم زیر بمباردمان و توپچی قرار گرفت. صدها خانوار از اونجا مهاجر شد، خانه های مردم به کلی محو و نابود شد. خواهشمندیم که اگر جنگ است، جنگ با طرف اصلی جنگ صورت بگیره. این مردم مهاجر در شهر فیروزکو آمدن، به اطراف و اکناف اونا سرگردانن. از کمیسیون های محترم، کمیسیون امور دفاعی خواهشمندیم هدایت داده شود که اصلا اگر جنگ مستقیم با کسایی که در جنگ و سنگر قرار دارند اونا مورد هدف قرار بگیرن، نه خانه های مظلوم. چون شما میدانید که هر کس و هر حکومتی در کفر دوام میکند و در ظلم نه. توجه شما را در ارتباط خواهان هستم. تشکر. محترم دکتر صاحب رمضان بشر دوست. به نام حق و به یاد شهدا. رسول ما می‌فرماید که بزرگترین دشمنان شما منافقین است و متاسفانه در افغانستان چیزی که زیاد است منافقین است. چیزی که در زبانش است در قلبش نیست. چیزی که امروز میگوید فردا نمیگوید و از بالای حرف خود استاد نمیشود. من چند تا پیشنهاد دارم و ایره تحریری هم میسپارم. اولین پیشنهاد من این است که ما شاهد قتل‌های ژورنالیستان، مولوی صاحبا در پانتون، در کورس، در مساجد و مردم عام در سرک و کوچه و بازار هستیم. تعدادی از بازمانده‌های شهدا هیچ گونه اعتماد به دولت و دستگاه دولت ندارند و حرفایی که آنها میگویند کاملا برعکس فکر میکنند. بعضشان مراجعه کردند به شورای امنیت سازمان ملل متحد و محکمه بین المللی لاهه. من امیدوار هستم که ولسی جرگه به عنوان یک نهاد با مشاورین خود، مشاورین حقوقی خود در این رابطه صحبت کند که چی کار از دستشان میتواند بیاید. آیا به عنوان یک نهاد میتواند در محکمه بین المللی لاهه و همچنین شورای امنیت سازمان ملل متحد مراجعه کنند یا نه؟ دوم پیشنهادی که من دارم قطع مدد معاش بعضی کارمندان و اجیران است در بعضی وزارتخانه ها من جمله در پارلمان. مگر سنگ در پای لنگ است. اینا را جزا دادن. 2 ماه مدد معاششان قطع شده و همچنین اضافه کاریشان. مسئله دیگر این است که من میخواهم که ولسی جرگه گزارش بدهد درباره امتیازاتی که خودشان خواسته بودند. در مکتوب 81 36 29 25 9 1399 ولسی جرگه خواسته بود که برای هر وکیل یک دفتر کاری داده شود، کرایه ماهانش 50,000 افغانی. برای هر وکیل یک مشاور مقرر شود، معاشش ماهانه 50,000 افغانی. برای هیئت اداری و رؤسای دانشگاه باید وسایط نقلیه خریده شود و سرسبزی هم کار شود که 180 میلیون افغانی خواسته شده بودند. امید است که در این باره گزارش داده شود. مسئله دیگری که من مطرح میکنم این است که وکلای محترم، شما که سنگ نیروی امنیتی را به سینه میزدین، شما که دستشان میبوسیدین، پایشان میبوسیدین، شما که جان خود قربانی میکردین، حتی شما 2000 افغانی هم برایشان گرفته نتونستین. ایره مطرح کرده بودین با 12,000 افغانی او جان خود در خطر میندازه، اما حتی 2000 افغانی هم شما گرفته نتونستین و ایره کاملا زیر پوشش بردین. برای بازمانده‌های شهدا اینجا چپیان نشستن. محترم رئیس عبدالخالق. بسم الله الرحمن الرحیم و بین نستعین. به اجازه رئیس صاحب و هیئت اداری، وکیل صاحبا، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رئیس صاحب، در قدم اول از خود تشکری بکنم و از جمع وکیل صاحبا که مردم افغانستان نشان دادین که شما کدام پروژه شخصی در مورد بودجه نداشتین و جا داره که از کمیسیون مربوطه که بودجه مربوطش میشه از اونها هم تشکری بکنم. جناب رئیس صاحب، تا هنوز
کتاب در پارلمان نامده. امروز ما ببینیم که اگر قابل قبول همه وکیل صاحبا بود، هیچ خدا نخواسته کدام خواست شخصی نه از حکومت داریم و نه از بودجه. فقط شخص ما است که تا آرزوی مردم ما بجای شود. و چیز دیگه که جناب رئیس صاحب یک دو مشکل بلخ هم دارم، میخوایم که خدمت شما برسانم. تشکر میکنم از والی بلخ و از قماندان قلوردو که جدیداً آمده و از قماندان صاحب امنیت و رئیس صاحب امنیت که واقعا در این روزا به خاطر دفاع بلخ دستاوردهای خوب داشتن. اما یک مشکلاتی که در ولسوالی بلخ هست، اونجا یک شفاخانه 50 بستر است که یک دانه شفاخانه است، اما اونجا یک بیت ساخته شده تقریبا 1 سال میشه مردم دولت آباد شفاخانه نداره و این دکترایی که در این شفاخانه ماش میگیره از طریق خارجی ها و از طریق مؤسسات کمک کننده است و اونا میگه که اگر این بیز ورداشته نشه و تمام دکتر صاحبای ما امتیازی که ماش برشان داده میشه و قطع میشه. ما امیدوار هستیم که وزارت دفاع و وزارت صحت عامه با اردو موافقت کنند که شفاخانه را اعلام بدن که اونجا دکتر صاحبای ما به صورت آرام کار بکنن. و چیز دیگه که یک سازی پروژه ها، شما ببینید رئیس صاحب در ولایت بلخ 10 ولسوالی تا هنوز برق نداره، 1 میلیون نفر در اونجا زندگی میکنه. ما امیدوار هستیم همی که میگه یکسان همی که میگه ما عدالت میکنیم، شخص رئیس صاحب جمهور خدا کنه صدای ما را بشنوه که آیا همی 1 میلیون نفر حق نداره که صاحب برق شوه بجز یک برقی که در داخل شهر است و برق هم یک بر 2000 دیگه ولایتان نرخش بالاست. ما امیدوار هستیم که در بودجه آینده و خیر توجه دهی شوه. و چیز دیگه که جناب رئیس صاحب هیچ وقت طرفدار خدا نخواسته پاشیدن نظام نیست و نه ضد نظام هستیم، ولی هر روز بم انفجار میکنه، هر روز من صدا میکنه. امی پاسخگو بالاخره در برابر ملت کی است؟ خانه ملت در این مورد هم یک توجه بکنه که کسی دیگه بخواد که برای ما جا بگویه. بالاخره جان وکیل محترمه فاطمه کوهستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم احترامات خدمت همکاران عزیز، جناب رئیس صاحب، ما دیروز متاسفانه با تاسف بسیار شدید شاهد بودیم که دیروز 2 طفل به همراه مادر خود قربانی حمله انتحاری شد. واقعا نگران کننده هست وضعیت امنیتی، واقعا وخیم شده وضعیت امنیتی. زمانی که از خانه بیرون میشیم هیچ اطمینانی وجود نداره که زنده به خانه برمیگردیم. برای تمام ملت افغانستان در کابل وضعیت امنیتی بسیار وخیم شده. از نهادهای امنیتی خواهان هستیم که در این قسمت واقعا استراتژی هایی که اتخاذ شده باید تجدید نظر شود و متاسفانه پست های امنیتی که در سراسر شهر کابل اتخاذ میشه بجز از اینکه سرک ها را بسته میکنه، در وضعیت امنیتی کدام تغییری به وجود نیاورده تا به حال. از ریاست امنیت ملی، از وزارت داخله تقاضا داریم که شدیداً در قسمت استراتژی ها و برنامه های شهر کابل و برنامه های امنیتیشان تجدید نظر بکنند. خدای نکرده وضعیت امروز به گونه‌ای شده که مردم ما از بیرون آمدن واقعا هراس دارن و ترجیح میدن که در خانه های خود بمانند. به شمول خود ما با هراس بیرون میشیم، خداحافظی میکنیم که امروز شاید به خانه برگردیم یا برنگردیم. بنابراین وضعیت امنیتی نگران کننده هست. از نهادهای امنیتی واقعا توجه داریم که در قسمت شهر کابل توجه جدی داشته باشند. جناب رئیس صاحب، وضعیت امنیتی ولایت غور هم بسیار نگران کننده است. متاسفانه از 11 واحد اداری تنها 1 ولسوالی امن بود که این ولسوالی هم تحت تهدیدات شدید امنیتی از طرف طالبان وجود دارد. 10 ولسوالی در ولایت غور متاسفانه تحت تهدیدات شدید امنیتی از طرف طالبان وجود دارد. اگر در ولایت غور توجه صورت نگیره، اگر شورای امنیت، وزارت دفاع و ریاست امنیت واقعا تدابیر جدی اتخاذ نکنه، شاید که ولایت غور به زودی ها متاسفانه به سقوط مواجه شود. تنها ولسوالی که
امن بود امروز با تهدیدات شدید امنیتی مواجه است و این تهدیدات باعث میشه که تهدیدات امنیتی به مناطق مرکزی و به ولایت مرکزی هم کشانده شود. بنابراین از شما میخواهیم که در قسمت ولایت غور حتما مسئولین بخواین و از اونا بازخواست شود تا اینکه وضعیت امنیتی در ولایت غور تجدید نظر صورت بگیرد. تشکر. روز خوش. محترم نصیر فرایی، محمد نصیر فرایی. د جناب رئیس صاحب اداري پلاوي او وکیل صاحبانو په اجازه، جناب رئیس صاحب په دې کې هیڅ شک نشته او ولسونه هم په دې پوهیږي چې د ولس د استازو موقفګیري او دریځ د بودیجې په وړاندې یوازې او یوازې د ولسونو د غوښتنو او د اصلاح په موخه وه چې په هغه کې د معلم، سرباز او مامور لپاره د عدالت غوښتنه وه چې نن تر ډیره حده هغه موضوع حل سوې ده چې زموږ د معلم، سرباز او مامور په معاشاتو کې بدلون هم راغلی دی. په دې هیله چې یو ورځ مو د وطن او دولت اقتصاد تر هغه حده ورسیږي چې د معلم او مامور معاش مو تر 1 لک وي او د ټولو ولس د استازو څخه زه غواړم مننه وکړم چې ډېره حوصله یې وکړه او نن مې هیله ده چې نور دا بودیجه پاس سي او د هیواد او د دې دروند ولس د دشمنانو پر مخ باندې غټه څپېړه وي تر څو دوی پوه سي چې د ولس استازي هېڅکله خپل د نظام په وړاندې نه درېږي، خپل د حکومت په وړاندې نه درېږي، بلکې دوی د اصلاح په موخه خپل د حکومت تر څنګ ولاړ دي او یوازې د دوی هدف او موخه د عدالت غوښتنه ده. او بله موضوع جناب رئیس صاحب، تقریبا 40 کاله کېږي په افغانستان کې د وینو ویالې بهیږي. موږ یو سازمان په نام د اسلامي همکاریو په نامه سازمان لرو چې د دغه سازمان 50 غړي دي، هغه ټول اسلامي هیوادونه دي، لیکن د دغو ټولو هیوادو لخوا هیڅکله دا 40 کاله کې داسې یو موقف او دریځ ونه ښودل سو چې په افغانستان کې چې یو اسلامي هیواد دی ولې دلته دومره وینې بهیږي او دوی هیڅکله دا ونه ښودله چې زموږ هغه ګاونډي هیوادونه چې اسلامي هیوادونه دي لکه پاکستان او ایران او دوی زموږ په هیواد کې دا 40 کاله کېږي مداخله کوي، لیکن د دغو لپاره هم دوی دغه ونه کړه چې دا افغانستان خو اسلامي هیواد دی، تاسې ولې دا 40 کاله کېږي په دې هیواد کې مداخله کوئ؟ دا 40 کاله کېږي ولې په دې هیواد کې وینې بهوئ؟ نور بس دي، نور که تاسې دې فکر کې چې موږ مسلمانان نه یو نو بیا ولې د دې سازمان غړیتوب لرو؟ جناب رئیس صاحب، موږ غوښتنه کوو د ستاسې څخه چې موږ تاسې د ولس د استازو په توګه خپل د ولس په نمایندګۍ دغه سازمان ته یو لیک ولیکو او د نړیوال کمیسیون څخه خصوصا د کمین صاحب څخه مو هیله ده چې دغسې یو لیک ولیکي، د دغه سازمان څخه غوښتنه وکړي چې نور دې په دغه هیواد کې دغه محترم عبدالرؤوف شپون. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. جناب رئیس صاحب، هیئت اداري او د تالار ټولو وکیل صاحبانو، خدای وکړي چې ښه ورځ مو پیل کړي. جناب رئیس صاحب او وکیل صاحبانو، زه په اول قدم کې د مالی او بودیجې کمیسیون نه او د ټولو وکیل صاحبانو نه مننه کوم چې د معلم او ستاسو نه چې د معلم، سرباز او د اجیر په معاشاتو کې ما هغه مبارزې رنګ راوړ او د حکومت نه جناب رئیس صاحب جمهور نه مننه کوم چې هغه دا شی ومانه او دا د بودیجې په دغه کې تغییر راغی. دویم قدم کې مې د ټولو وکیل صاحبانو نه خواسته ده چې افغانستان ډیر په بد وضعیت کې دی. ته یقین وکړه چې موږ ته همدغه معلم صاحبان زنګونه وایي، همدغه د ښار فقیر خلک زنګونه وایي چې دغه بودیجه پاس کوي او د ټولو نه خواست دا دی چې دغه بودیجې ته شین کارت ورکړي. جناب رئیس، بله مسله د سولې ده. زه په طالبانو باندې غږ کوم چې د الله د رضا په خاطر او د دې مظلوم اولس په خاطر اوربند وکړي.
او د اوربند نه وروسته چې د دوی کومې مشروع غوښتنې دي ولس د دوی سره ولاړ دی او د دوی هغه مشروع غوښتنو ته به لبیک وایي. هر شرط چې لري د اوربند نه وروسته زه شخصا په پارلمان کې د دوی وکیل یم. بله مسله جناب رئیس صاحب زما په هغه سیاسونو باندې غږ دی، په هغه جهادي مشرانو باندې مې غږ دی، د افغانستان په ټولو ولس باندې مې غږ دی چې د خدای په خاطر د هغه خبرو نه سره تیر شئ کوم یو چې موږ بیا د هغه ډاکټر نجیب تاریخ ته ورولي، ځکه دغه خبرې فایده هم نه کوي او د افغانستان ولس اوس راویښ شوی دی. دغه کوم قدر چې نن لرئ تاسو په دغه ولس کې په دغه خبرو به دغه خپل قدر هم کم کوي. زموږ مشران هستئ، موږ درته احترام لرو، د الله په خاطر د خپلو شخصي ګټو په خاطر تاسو دا کار مه کوئ، د الله د رضا په خاطر د افغانستان په ولس ورحمیږئ او هغه جنگ ته هغه شیانو ته لمن مه وهئ چې افغانستان د بربادۍ په لور بیایي. خیر دی که تاسو ته څه نه دي رسیدلي، تاسو الله لرئ، ستاسو بچي م الله لري، په الله ځان وسپارئ. که نن درته چوکۍ نه ده رسېدلې، که نن درته مقام نه دی رسېدلی، انشاءالله چې آینده کې به تاسو ته هر څه ورسیږي، خو د افغانستان د ولس په خاطر د دغه خبرو نه سره تیر شئ. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترمه حلیمه صدف کریمی. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه هیئت اداری، همکاران گرامی، در قدم نخست حادثه دیروز را تقبیح نموده و کسایی که زخمی هستند شفای عاجل می‌خواهیم. به شهدای دیروز بهشت برین، به خانواده هایشان صبر جمیل می‌خواهیم. جناب رئیس، روی سند بودجه بحث هایی که صورت گرفته دو مورد خیلی ها مهم، یکی در قسمت عدالت پروژوی است که در ولایت های محرومی که در نظر گرفته شود و یک مورد در قسمت معاشات مامورین پایین رتبه دولتی بود. اما در اینجا قشری که آسیب پذیر و قشری که همه روزه قربانی میته نیروهای امنیتی ما فراموش شده. امیدوار هستم در این قسمت هم توجه صورت بگیره و دوستایی که در قسمت استادگی خانه ملت ابراز نظر که داشتن، خانه ملت دشمن نه دولت است نه ملت است. اینها استادگی هایی که کردن تقابل به نظام نبوده بلکه اصلاحات نظام بوده. اینا مزدورهای مردم خود هستند، مزدور افراد اشخاص نیستند. مبارزه علیه بی‌عدالتی و فساد حقشان است، حمایت از اونا کردن. ما در پالیک نظام خود حمایت میکنیم. بی‌عدالتی هایی که در کشور روان است باید تقویه بکنیم به خاطر رسیدن حق اساسی مردم ما. امروز مردم ما در وضعیت بد امنیتی به سر میبرند و امروز مردم ما نان خوردن ندارند. مارکت، بهای مارکت امروز ببینید به کدام وضعیت است. آیا کنترل وجود داره؟ مردمی که تحت جنگ هستند، تحت فقر هستند، رسیدگی به اونا صورت نمیگیره. لطفا در پالی ازی که مقصر دانستن خانه ملت، مقصر دانستن وکیلا حمایت بکنین. کسایی که استادگی کردن امروز نزدیکی دو قوه را ایجاد کرده. استادگی از اینا نمی بود، شاید هم امی عقده هایی که بین دو قوه بود دوام پیدا میکرد و در آینده هم صدای معقلین ما، مردم ما شنیده نمیشد. و در قسمت موضوع دوم جناب رئیس، شورای نمبر 1 جوزجان مزار شریف است که بارها صدا کشیدیم. هیچ نوع از ارگانهای امنیتی فاسق مثبت ما دریافت نکردیم. از اخاذی گرفته، قربانی های مردم ما گرفته، امروز شهدای ما 3 روز 4 روز در شورا اونجا به یک وضعیت فجایع به سر میبرن، انتقال داده نمیتونه خانوادهشان. یک مریض عاجل انتقال داده نمیتونن، همه گیر هلیکوپتر یا انتقال نمیته به مزار شریف. مردم ما آزار اذیت میشه. جناب رئیس صاحب، در این قسمت به کمیسیون امنیت داخلی مسئولیت داده شود که تا در این قسمت رسیدگی صورت بگیره. جناب رئیس صاحب، در قسمت ولایت جوزجان پروژه هایی که در تشکر کریم صاحب. محترم کامین صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی رئیس ادارې پلاوی او درنو استازو ورځ مو نیکمرغه.
ښاغلی رئیس صاحب تاسو وویل چې د بودیجې په اړه باندې بحث بیا په اجنډا کې کوو خو ځینې وخت سړی مجبوره سي د ځینو دوستانو معلوماتونه چې کم یې مجبوره کېږي چې جواب ورکړي بودیجې څخه داسې یو څه جوړ سو چې هر یو خپله سیاسي ګټه پورته کوي رحماني صاحب خپل په اندازه باندې د بودیجې کمیسیون خپل په اندازه باندې هر وکیل صاحب خپل په اندازه باندې دلته وکیل صاحب بحث وکړي چې مامور راجر استاد زه فکر کوم چې فقط یو نمایش دی او خپل سیاسي ګټه پورته کوو او بالاخره وویل سول چې ولسي جرګې ته څومره بودیجه ځانګړې سوې ده زه فکر کوم چې بودیجه یې نه ده مطالعه کړې د ولسي جرګې بودیجه تنقیص سوې ده که چیرې تاسې د بودیجې کتاب وګورئ هلته د ولسي جرګې د بودیجې کې تنقیصات راغلي دي نو دا په دې معنی چې بودیجه یې نه ده مطالعه کړې او فقط خپل د نمایش لپاره تر څو له دې میکه څخه کمپاین وکړي او خلک خوشحاله وساتي چې زه سپینه ملایکه یم او دلته نور ټول غله ناست دي دویمه مسله جناب رئیس صاحب چې ستاسې توجه م ورته راغواړم هغه دا ده چې په وزارت داخله کې د جرایم سنگین په نامه باندې چې کوم سیستم جوړ شوی دی متاسفانه هغوی جناب رئیس صاحب په دغه اړه باندې متوجه غواړم په وزارت داخله کې د جرایم سنگین په نامه باندې یو سیستم جوړ شوی دی هغوی پر مختلفو ادارو باندې چاپې وهي د هغه ځای څخه خلک بیا یې بالاخره میډیاو ته یې ورکوي هغوی بدنامه کوي او بیا وروسته کتاب ورباندې ګوري بیا وروسته وایي چې ته بېګناه وې ورځه کور ته ولاړ شه او زموږ د معلوماتو پر اساس چې زموږ ماکلینو موږ ته رسولي دي او ولسونه رسولي دي هغوی دا وایي چې په دې کې معاون صاحب اول د رئیس الجمهوري دغه یو سیستم فعاله کړی دی زه نه پوهېږم چې دی په خبر دی او که د نامه څخه استفاده کیږي غواړم له همدې لارې څخه دی خبر کړمه چې ستا له نامه څخه په دغه شکل باندې هلته کار روان دی که واقعا ورسره شریک یې دا مسله باید جدي اصلاح سي ځکه په هغه کې د خلکو د عزت او حیثیت خبره ده او د نظام سره د فاصلې خبره ده او ډېر مهم مسایل پکې شته دوام مسله جناب رئیس صاحب د کندهار د امنیت ده کندهار کې امنیت سخت خراب دی هلته جګړې ډېر زور اخیستی دی جګړه د ښار تر دروازو پورې رسېدلې ده زرګونه کورنۍ په دې سره ژمي کې له خپلو ځایو څخه بې ځایه سوي دي هغوی ته مرسته نه ده رسېدلې هغوی تر شنه اسمان لاندې ناست دي هلته فقر دومره اوج ته رسېدلی دی چې دغه خلک خپل د شپې یوه ګوله ډوډۍ هم نه لري چون هغه خلک دي چې ټول بزګر دي ټول غریب خلک دي باغونه یې د اصولو په وخت کې د جنګ په خاطر باندې خپل محصولات نه واخیستل اوس هم خپلې منطقو ته نشي تللی هلته بمباري ثقیله سلاوي مینونه او ځمکنۍ جګړه دوام لري چې ډېر بد حالت دی که کندهار ته توجه ونه سي زه مطمئن یم چې هلته به یو ډېر غټ ناورین ولرو او د کندهار مشکل د لوی کندهار مشکل دی چې په هغه کې روزګان هلمند زابل غزنی نیمروز تر فراه پورې رسیږي نو دا مسله جدي ده او دې ته باید جدي پاملرنه وسي مننه تشکر جناب کمین صاحب محترم غلام حسین ناصری بسم الله الرحمن الرحیم با اجازه جناب رئیس و اعضای محترم هیئت اداری و وکلای عزتمند جناب رئیس صاحب من یک موضوع را با شما شریک میکنم و تقاضامندیم که در این زمینه نسبت به ارگانهای مربوطه وظیفه بدین که به او وضعیت رسیدگی شود او عبارتی عزیز که در امتداد ولسوالی جرلس منطقه است به نام سرچشمه و یک پسته امنیتی به نام آسیاب خاکباد اونجا وجود داشت از مدت ها بود که تحت فشار طالبان قرار گرفته بود و متاسفانه حکومت محلی یعنی ولایت و همینطوری در کل نهادهای امنیتی توجه به این قضیه نکرد و همین شبی که گذشت این پوسته تحت فشار یک هجوم وسیع مسلحانه طالبان سقوط کرده و منطقه فعلا در یک آشوب و سردرگمی و هرج و مرج یک بحران عجیب و غریب به سر میبرد. بنابراین امیدوار هستم که به این وضعیت حکومت، نهادهای حکومتی، وزارت داخله، وزارت دفاع و ریاست عمومی امنیت ملی و نهایتاً مقامات ولایت به اینجا رسیدگی بکنه تا نسبت به اجساد شهدای عزیز و همینطوری تعدادی هم به اصطلاح تا هنوز که راپور دادن اینا گم هستند که به وضعیت اینا مطابق با اما اخلاق اسلامی برخورد صورت بگیره و رسیدگی شود و اگر به این وضعیت رسیدگی نشود
باز متاسفانه اینجا بسیار بسیار به اصطلاح بحرانهای جدیدی به وجود خواهد آمد که خدای نخواسته آینده از او باز نسبت به مردم افغانستان غیر قابل قبول خواهد بود. نکته دوم در رابطه با بودجه جناب رئیس، آنچه که بحث صورت گرفت یک بحث حقوقی بود. من از همه وکلا جناب عالی و اعضای محترم کمیسیون بودجه و مالی اظهار تشکر سپاسگزاری دارم که بسیار بحث تخصصی به اصطلاح نیرومند را به بحث گرفتن و تانستن که با مقامات محترم وزارت مالیه به یک سمت و سوی خوبی برسه، ای که در نهایت باز در تالار چی تصمیم گرفته میشه او را باز با همو بالا کردن کارت سرخ و سبز مشخص خواهد شد. تشکر. محترم انجینر صاحب هلمند. بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی رئیس صاحب، اداري پلاو او قدرمن د ولس استازو، سلامونه او احترامات مې ومنئ. په سر کې د بودیجې کمیسیون څخه د ولسي جرګې رهبري پلاوي څخه او قدرمنو وکیل صاحبانو څخه ممنون یم چې تقریبا یو میاشت د بودیجې په سر بحث وشو چې موخه د ملت ارتقا وه. همدارنګه د حکومت رهبرۍ څخه هم ممنون یم چې دا بحث یې په داسې یو ځای کې پای ته ورسولو. هغه څه چې موږ غوښتل یا هغه څه چې د ولس د ارتقا لپاره وو هغه یو څه ځای په ځای شول. خدای دې وکړي چې افغانان وتوانیږي، زموږ مشران وتوانیږي، رهبران وتوانیږي چې هره موضوع د ناستي او بحث له درکه پای ته ورسوي، تر څو د دې ناورینونو او د دې مشکلاتو لاره زموږ بحث، منطق او استدلال شي. ښاغلی رئیس صاحب، راځم یو بحث ته او هغه د ځمکو غصب په مورد دی. دا چې په دې وروستیو کې بعضې ځمکې چې ډېر ارزښت لري په مختلفو نومونه غصب کیږي. نو دلته د خوست یو مثال یادونه کوم، دا چې د خوست ولس زیات دی او ښار یې پراختیا ته ضرورت لري چې موږ خاص د پراختیا دپاره کومې ځمکې نه لرو. هلته اوس هم یوه ټوټه ځمکه چې د خوست دپاره ډیره مهمه ده او د خوست د ښار په انکشاف کې مؤثره تمامیږي، د وزارت دفاع ځمکه ده. د وزیر دفاع څخه غوښتنه کوو چې هڅه وکړي چې نوموړې ځمکې د مافیاو په لاس ورنه کړي او هغه اشخاصو ته د غصب لپاره ورنه کړي چې د ښار د پراختیا مخه ونیسي. بله موضوع د ګمرکاتو اړوند یوه موضوع ده چې دا وروستیو کې راپېښه شوې ده. دا چې تیره د جمعې په ورځ د خوست د غلام خان د ګمرک څخه ترانزیټي موټر راووتل، یعنی هغه موټر راغلل چې دوی د افغانستان مسیر طی کولو او ازبکستان او تاجکستان ته تلل. نن یا دا څو ورځې د بعضې ګمرکاتو لخوا مشکلات ورته جوړیږي. نو د مالیې وزارت څخه هیله کوو تر څو دغه ښه مدیریت کړي چې دغه د افغانستان د اقتصاد دپاره اړینه لار ده، تر څو دغه لاره تقویه شي چې د دې مؤثریت به د افغانستان په ملي اقتصاد باندې تاثیر وکړي. مننه. محترم قادری صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه رئیس هیئت اداری و همکاران عزیزم در تالار، السلام علیکم و رحمت الله. جناب رئیس، شما در جریان قرار دارین که یک فاجعه بسیار بزرگ در ولایت هرات در شهر اسلام قلعه در نقطه مرزی صورت گرفته و تشکری میکنم از شما از هیئت اداری که به آن واحد یک تصمیم گرفتین که یک هیئت بره از پارلمان افغانستان که چند تن ما از همکارا رفتیم به نمایندگی از خانه ملت که گزارش بعداً خدمت شما ارائه میکنم. جناب رئیس، یک آتش سوزی معمولی نیست، یک فاجعه بسیار بزرگی است که تقریبا 1000 موتر از بین رفته با اموالش از قبیل تیل، گاز و اموال مختلف.
جای بسیار افسوس است که در همین مدت زمان دیروز در مدت یک هفته الی 10 روز دیروز هیئت تشکیل شد که سر و هیئت هم بسیار کشمکش بود که دیروز با اون صاحب اول او مسئولیت هیئت گرفت که دیروز یک هیئت به هرات فرستاد. امیدوار هستم که این قضیه هیئت هم قصه 6:30 صبح نباشه و جلسات از اوری. این فاجعه به حد عمیق و بزرگ است که تقریبا 5000 خانواده به سر و به سامان شده که تمام دار ندار خود از دست داده. به یک موتر 3 فامیل شریک هستند و همچنان تاجر ما. شما فکر کنین که یک موتر که منتظر 20000 افغانی کرایه از او بوده از اسلام قلعه تا هرات 3 فامیل منتظر 20000 افغانی بود. شما آیا ایرا کسی هست در این حکومت کسی درک کنه که آیا این مردم چی کنه؟ در ضمن از مردم یا این قصه را یادسه را به اندازه کوچک جلوه دادن و کوچک نمایی کردن که هیچ چیز صورت نگرفته. یک چند موتر آتش گرفته. بنابراین ما شما از خانه ملت خواهش ما است که به جانب حکومت بسیار به جدی که 5000 خانواده دریور موتروان موتردار که دار ندارشان و نمو موترشان بود از بین رفته. هرچی عاجل جبران خساره سنجیده شود بر از اونها جبران خساره داده شود. در غیر آن این مردم به هیچ صورت از حق خود از حق مسلم خود نمیگذره و شاید شعارها را بند کنه و دوایر دولتی را بند کنه. ما از اینجا سر حکومت دوباره صدا میکنم که رئیس جمهور این مسئله را باید بسیار جدی بگیره و هیئتی که رفتن باید هیئت با صلاحیت باشه نه هیئت نمایشی. و از معاون صاحب اولم خواهش میکنم این قصه را پاکایی و طنز جور نکنه که سر باشه کلاه زیاد است از حالی که مردم نان خوردن نداره. تو چی خبر هستی؟ بنان محترم حاجی صاحب شاپور پوپل. بسم الله الرحمن الرحیم. به اجازه جناب رئیس هیئت اداری وکیلای معزز مردم افغانستان، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. جناب رئیس، چنان که شما به جریان هستین شاید اکثر وکیل صاحبا به جریان نباشند که آتش سوزی گمرک هرات عمدن شده و ایره ساوان نمیشه ما و شما قبول کنین. این عمدن بوده و به قصد آتش سوزی انجام گرفته و هیئت رفته بوده از جرایم سنگین اونجا 10 روز اموال مردم را معطل ساختن و 8 لک دلار بین از اینا حرف گپ از پول بوده که 8 لک دلار بگیرن و به مدت 10 روز اینا چنه و چنه زدن. بالاخره به 5 لک دلار فیصله شده این موضوع و 3.5 لک دلار به همون روز داده شده که آتش سوزی انجام گرفته و 1.5 لک دیگه مانده بوده که اینا موترها را گمرک کنن آزاد کنن. بنابراین در همون روز آتش سوزی صورت گرفته. شما را فکر کنین که عامل این قضیه کی است؟ عامل این قضیه چندین عوامل داره. عوامل قضیه جرایم سنگین، شرکت TCRC، نرم استاندارد و عواملی هم که در اونجا از خود مامورین گمرک از رئیس گمرک تا آخرین تا پایین رتبه و آمدن. بعد از آتش سوزی جناب رئیس صاحب ما به خاطر نمایندگی از مردم به خواست اتاقای تجارت ولایت هرات از ما خواستند که تو منیس نماینده مردم بیا همراه ما به گمرک اسلام قلعه حضور پیدا کن، حضور داشته باش که با درد و رنج مردم و غم شریکی تو هم همینجا شریک باشی. و وکیل صاحب اگه همین صحبت بشنوین یک درد یک وکیل شما ما میخوایم به شما بگم. وکیل صاحبا جناب رئیس صاحب ما روز تاریخ 25
آتش سوزی شده. به تاریخ 26 من همراه رئیس اتاق تجارت حرکت کردم طرف گمرک اسلام قلعه و به همراه من بچه کاکای من هم بود که به نام آقای عبدالعلی ممنون، یکی از آدمای سرشناس ولایت هرات، رئیس حزب اسلامی متحد افغانستان در حوزه غرب. محترم حاجی صاحب شاپور حسین زوی. جناب رئیس صاحب پوپل صاحب یو دقیقه وخت پاتې، یو دقیقه وخت به پوپل صاحب اجازه کړي. شاپور جان وبخښئ، پوپل صاحب به ودغږي بیا بله تاسې وغږئ. کمیسیون مالی صافی صاحب آماده هستی؟ آماده هستی؟ ما رفتیم در 50 میتری. منشی صاحب بعد از ختم صحبت‌های پوپل صاحب چیز میریم بس را جنداک به 50 متری دروازه گمرک چک پاین افراز شده بود. چک پاین افراز شده بود از طرف کماندوی قلوردوی 707 ظفر که متاسفانه ما را استاد کردن. استاد شدیم. ما بعد از معرفی شدن، بعد از اجازه عبور که به ما اجازه عبور داد، سر ما انداخت کردن. پسر کاکای ما در همون موتر همراه ما بود، شهید شد. متاسفانه که ما او زمان او وقت ما او شهید آوردیم در هرات انتقال دادیم. هیچ عکس العمل هم انجام ندادیم به خاطر مردم خود، به خاطر درد و رنج مردم افغانستان. گفتیم درد و رنج دیگه ما ایجاد نکنیم و حال خواهان عدالت هستیم. جناب رئیس از طریق شورای ملی و از حکومت میخواهیم که متهمین قضیه هر چه عاجلتر به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی بکنند. محترم شاپور حسین زوی. بسم الله الرحمن الرحیم. رئیس صاحب او هیئت اداري او قدرمن وکیل صاحبانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د دې کال دا کومه بودیجه چې ده انشاءالله دا خو به اوس پاس سي، که نصاب پوره وي انشاءالله پاس به سي، که نه چهارشنبې ته خو به پاس سي. راځم رئیس صاحب جمهوره، دا سوله کله راځي او سوله چیرته ده؟ دغه 8 میاشتې کېږي چې تاسو په قطر کې مذاکرات شروع کړي دي د طالبانو سره. نور د خلکو په سترګو کې خاورې مه شیندئ. دغه 8 میاشتو کې چې کوم افغانان، کوم خویندې ورونه شهیدان سوي، تاسو ته دې تعداد معلوم ده؟ که چیرته دا سوله وای خو دغه اوربند د طالبانو اعلان کړی وای که نه؟ نن ګورو هغه 8 میاشتو کې څومره خویندې ورونه موږ شهیدان ورکړي دي، او تاسو همدغه حکومت نه هم د موږ دغه ګیله ده چې وایي چې سوله سوله. چا سره سوله روانه ده؟ دغه 250 وکیلان دي، په دې کې به 6 وکیلان له دې نه خبر دي چې قطر کې څه روان دي. دا 240 وکیلان په دې نه دي خبر چې قطر کې څه روان دي. راځم دې ته چې رئیس صاحب جمهوره هسې بوسو لاندې به اوبه نه بیایو. دغه کومه سوله د قطر پروسه چې کومه روانه ده دا باید تاسو لغوه کوئ. ولې چې دا 7 میاشتې کېږي که سوله وای خو اوربند اعلان کړی وای که نه؟ راځم دې ته چې د امنیتي ځواکونو په سرنوشت باندې به تاسو مسخره نه کوئ. ولې چې دغلته شهیدان، زخمیان، دا 13 کاله په دې نظام باندې موږ قرباني ورکړې ده. هم اوس موږ ته نه حکومت وضاحت راکوي او نه د قطر نه موږ خبر یو چې قطر کې څه روان دي. د رئیس صاحب جمهور نه مې غوښتنه ده چې د قطر کومه پروسه ده دا دې ختمه کړي. که طالبان واقعیت د افغانستان بچیان دي، دغلته په افغانستان کې ورته ادرس خلاص کړي چې طالبان څه غواړي او د موږ نظام حکومت څه غواړي. اوسه پورې موږ دې نه نه خبر چې په قطر کې څه روان دي. راځم دې ته چې د امنیتي ځواکونو چې دغه کومې قربانۍ دي، دې قربانۍ ته باید په سپکه ونه کتل سي. دې 13 کاله
ستاسو شهیدان او زخمیان هم ورکړي دي او رئیس صاحب جمهور دا یې موږ ته نه غوښتنه ده چې د قطر پروسه لغوه کړه یا موږ دغه ولس ته وضاحت ورکړه. اته میاشتې کېږي په صفت زه د لوګر استازی یم، زه په دې نه یم خبر چې په دې سوله کې څه روان دي، طالبان څه غواړي او د موږ پلاوی چې تللی دوی څه غواړي. نو رئیس صاحب جمهور نه مې جدي غوښتنه دغه ده چې طالبانو که غواړي سوله غواړي ورباندې اعلان کړي، که بیا وایي د قطر پروسه دې لغوه کړي، دغلته دې شروع کړي په افغانستان کې د ادرس طالبانو ته خلاص کړي چې موږ پوه شو چې طالبان څه غواړي او د موږ وطن څه غواړي. نو دغه رئیس تشکر وکلای محترم. ساعت امتیازی تمام است. کمیسیون اختصاصی آماده گزارش است. ما شما چون بحث بودجه داریم میریم بحث آجندا. وکلای محترم، بسم الله الرحمن الرحیم. صبح همه شما بخیر. تعداد زیاد وکلای محترم به خاطر تصویب بودجه اظهار نظر نمودند که خوشبختانه آجندای مجلس عمومی ما هم امین بحث بودجه می باشد که در ختم ساعت امتیازی بحث آجندا بحث خواهیم کرد. واقعا حادثه تروریستی دیروز در برکی و صداهای دو طفل بالای پیکر زخمی مادرشان قلب هر زنده ای را به درد می آورد. به کمیسیون امنیت داخلی وظیفه داده می شود که مسئولین وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را دعوت نموده چگونگی وقوع حوادث اخیر وضاحت بخواهند. مشکلات موجود در سکتور ترانسپورت فعلا حل گردیده اما نه به شکل بنیادیان. به کمیسیون مربوطه هدایت داده می شود که به خاطر ترتیب و تدوین یک طرح جامع برای حل مشکلات ترانسپورتی با هماهنگی با وزارت ترانسپورت و ادارات مربوطه بپردازند تا در آینده سکتور ترانسپورتی به مشکل روبرو نشود. در رابطه با مشکلات موجود در دند پتان ولایت پکتیا که جناب مقبل صاحب اشاره داشت، به کمیسیون‌های روابط بین‌المللی و امور داخلی هدایت داده می شود علاوه بر این که وزارت‌های مربوط را به جریان قرار داده بله مشکلات موجود به شکل فوری اقدام نمایند. سازمان کنفرانس کشورهای اسلامی چندین بار تداوم جنگ افغانستان را خلاف آموزه‌های دینی ورزش‌های اسلامی خوانده، اما تا جایی که من در جریان قرار دارم الی اکنون کدام نامه رسمی از آدرس پارلمان افغانستان به این سازمان نرفته است. انشاءالله در آینده نزدیک یک نامه رسمی از آدرس پارلمان افغانستان به این سازمان مبنی بر تقاضای ناروا دانستن جنگ افغانستان خواهیم فرستاد. طوری که شما اشاره نمودید اکثر شهرهای افغانستان در معرض تهدید شدید قرار دارند و بعضی شهرها عملا شاهد حضور مخالفین حکومت است. به کمیسیون امنیت داخلی هدایت داده می شود که مسئولین را دعوت نموده بله این مسئله اقدام نماید. بر ارتباط حادثه آتش سوزی بندر اسلام قلعه ما یک هیئت تحت ریاست محترم جناب قادری صاحب به ساحه اعزام نمودیم که در ختم جلسه امروز هیئت یافته‌های خویش را با تالار شریک می نماید. منشی صاحب بس لاجندا برو از کمیسیون دعوت کنید که با جایگاه تشریف بیارن. د نننۍ اجنډا د 18مې تقنیني دورې د 115 په 450 عمومي غونډه نیټه دوشنبه د کاپ 4مه د 1499 لسیز لمریز کال د 1400 مالی کال ملي بودجې د درېیمې مسودې په هکله بحث او رایه اخیستل. بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه عمومی شماره 54/105 دوره 17 تقنینیه تاریخ دوشنبه 4 هوت 1399 هجری شمسی. آجندای ما بحث و رایگیری روی مسوده سوم بودجه ملی سال مالی 1400. همکاران کمیسیون بودجه تشریف دارند. مخدنه چې کمیسیون ارتباط بودجه است رحمانی صاحب.
تا که کمیسیون میاد در جایگاه رحمانی صاحب اجازه بدید. جناب رئیس صاحب رحمانی صاحب هم خبرې وکړي د قومندان صاحب غفار خان د خوست باعزت استازي مور بیبي په حق رسېدلې ده او همدارنګه زموږ بل نږدې همکار د پنجشیر باعزت استازی جناب وکیل صاحب ظلم محمد نوري مور هم په حق رسېدلې ده. د مولوي صاحب ترخیل نه خواهش کوو چې په حق کې یو دوه ورته وکړي. مولوي صاحب ترخیل. اللهم اغفره وارحمه ولا تعذبه واجعل الجنة مثواه ونوّر قبره. اللهم اغفرها وارحمها ولا تعذبها واجعل الجنة مثواها ونوّر قبرها واجعل روحها مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم لله. حکم الله سر زاد خدای. جناب رحمانی. بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر جناب رئیس صاحب. جناب رئیس صاحب ما میخواهیم بگوییم که مردم ولایت غزنی از تهدیدات بسیار زیاد مخالفین مسلح یا همون تروریستای دیروز رنج میبرند. غزنی، شهر غزنی در خطر سقوط قرار داره. شاهراهای ما بسته است، راههای میان ولسوالی ها بسته است و از یک سال پیش به این طرف ولسوالی قره‌باغ ولایت غزنی متاسفانه به یک نوعی در اختیار طالبا است. طالبا هر کاری که میخواین با مردم ملکی غیر نظامی میکنن و در مورد آخر ما چیز حدود 16-17 نفر گروگان داریم که اینا ماها هست در اختیار تروریستا قرار دارن و هیچ اقدامی متاسفانه از سوی حکومت نمیشه. مردم میگن یا امنیت ما رو تأمین کنن، گروگانهای ما رو آزاد بکنین، یا ما رو اسلحه بدین که بتانیم خود ما اقدام بکنیم، یا اجازه بدین که دیگه ما تحت فرمان امارت اسلامی و طالبا بریم. جناب رئیس صاحب در این زمینه ما میخواهیم که شخصا حضرت عالی با وزیر داخله، مشاور امنیت ملی و وزیر دفاع صحبت بکنین، هم برای خطر جدی که شهر غزنی سقوط تهدید میکنه از ناحیه‌ای که ممکنه سقوط بکنه و هم به خاطر آزادی گروگانها و سرکوب تروریست‌ها در ولسوالی قره‌باغ اقدام بکنن. مردم واقعا صبرشان به سر رسیده. تشکر میکنم. د حاجي صاحب شاپور پوپل د هرات باعزت استازي تر زوی هم وفات شوی مولوي صاحب وبخښي دغه په حق کې مې دعا وکړي. ښه اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. إنا لله وإنا إليه راجعون. الحكم لله. مننه مولوي صاحب، خدای دې وبخښي. جناب رئیس صاحب د کمیسیون مهرباني. بسم الله الرحمن الرحیم. د رئیس صاحب او اداري هیات او ټولو وکیل صاحبانو په اجازه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. رئیس صاحب محترم، زه به په دې عمده مواردو خبرې وکړم، بیا به نور زموږ همکارانو ته معلومات درکړي. په هغه تقاضا چې موږ تاسې کړې وه او چې وکیلانو ورته سره کرښه ویلې وه چې په 19 مواردو کې یو مورد دا و چې معاشونه د 2000 افغانۍ معاشونه موږ ستاسې په ملاتړ باندې، ستاسې ټولو وکیل صاحبانو په ملاتړ باندې 2000 افغانۍ معاش معلم ته، اجیر ته او د ټیټ رتبه مامورینو ته زیات کړه چې تقریبا 10 میلیارده او 15 میلیونه افغانۍ په کال کې کیږي. 15 میلیارده په دې سند کې شامل شوي دي او 15 میلیارده نور به بررسي وسط سال کې شامل شي چې دا زموږ او تاسې ټوله فیصله به او سره کرښه ورته ویلې وه، دا په نظر کې ونیول شوه. ځای لري چې د رئیس صاحب جمهور نه، د مالیې وزارت نه، د رئیس صاحب د مجلس نه، د ټولو وکیل صاحبان نه چې حمایت یې کړی دی د دې مورد کې، او دا مورد کې موږ او تاسې کامیاب شو او دغه بیچاره او مظلوم ملت هم 2000 افغانۍ دا ټیټ رتبه خلکو ته زیاتې کړې، نو مننه کوو. دا مورد اصلاح شو.
در سند مسوده سوم برنامه تحت دسترخوان ملی از سند بودجه حذف گردید. دسترخوان ملی از سند حذف گردید. دسترخوان ملی در سند آماده بود و وکیل صاحب قبلا مسوده تعالی را داشت، ما او را پس کسرت کشیدیم و ماده در اصولنامه برش اضافه کردیم. دریم موضوع وکیل صاحبانو صلاحیت موضوع و چې موږ او تاسو اساسي قانون په 81 ماده کې 90 ماده 99 او 99 ماده کې صلاحیت راکړه ده. هغه صلاحیت په اوله کې حکومت ویل چې ولسی جرګه صلاحیت نه لري، په ټوله کې د تایید کړي یا په ټوله کې د رد کړي، چې دا ستاسو د درېدلو د برکته ټول موږ حمایت کړو او موږ هم کار وکړو او بل اخر دغه صلاحیت زموږ تاسو په خپل ځای ده او هر قسم صلاحیت لرون چې کوم تعدیلات موږ په کمیسیون کې راوستي وو په یو میاشت کار کړو، تقریبا 3 شپېته بودجوي واحدونو سره ټول په دې سند کې ځای په ځای شو او هیڅ مشکل پکې نه و. هغه اکثریت بل مشکل په دې 19 مواردو کې وکیل صاحبانو واحد عملیاتي وو. واحد عملیاتي ته 4.4 میلیارډ افغانۍ موږ په نظر کې ونیولې، صرف هغه پروژې چې تحت کار دي چې تحت کار دی 1999 پورې قراردادونه کړي دي او شروع شوي وي، هغه پروژو ته موږ پیسې په نظر کې ونیولې او نور ته نشته دي، واحد عملیاتیان نشته. بل 5 مورد چې اختلافي وو په 19 مواردو کې د انډراب برنامه وه چې د انکشاف اتحاد نه ورکړې وه فواید عامې ته. بیا وزیر صاحب د مالیې موږ سره خبرې وکړې، وزیر د انکشاف اتحاد او وزیر د فواید عامې دواړه وغوښتل وزارت مالیې ته د وزیر د فواید عامې هم تعهد واخیستل چې دغه پروژې چې د ضمایمو کې دي یا ارزه پروژې دي چې په انډراب برنامې مربوط دي، فواید عامې وزارت تعهد وکړ چې دا به انشاءالله په همغه رقم چې وزارت انکشاف اتحاد مخ ته وړلې فواید عامې وزارت به مخ ته وړي. بل مشکل د ضمایمو چې 1999 کال کې پروژې په لست کې شاملې شوې وې او بیا نوې وتلې وې، په دې اوله مسوده، دویمه مسوده او دریمه مسوده کې وتلې وې. موږ خپل کمیسیون کې پکې نهایتاً کوشش وکړ چې کومې پروژې چې سروې شوې وې، ډیزاین شوې وې، د حکومت د امکانات سره په کتو سره هغه په دې نظر په سند کې شاملې دي. در قسمت سرپرستها و تعلیق بودجه آن وکلای کمیسیون خواهان آن شد که بودجه مربوط اداره است و نباید موضوع منافع عامه را به سرپرستان ربط داده شود. وکیل صاحبانو ډېرو بعضو وکیل صاحبانو ویلي چې دغه وزیران چې سرپرستان دي د ولسي جرګې رایه نه ده اخیستې، دې بودجه باید په تعلیق کې راشي. بیا په کمیسیون د مشترکې فیصله په دې وشوه چې دا مسله تعالی د بودجه باید نه ربط ورنکړو سرپرستانو ته. بیا چې موږ تاسو به څه تصمیم نیسو عمومي په سرپرستانو مورد کې، بیا موږ تاسو خپل تصمیم دی تعالی تصمیم دی، بودجه سره ربط ورنکړ، بودجه نه بیل کړ. په دسترخوان ملي باندې خرچ دسترخوان باندې مسترخوان ملي نه خرچ دسترخوان کې او د امتیازي معاشات کې معاشاتو ته موږ یو نورم تعیین کړ چې مالیې وزارت به یو مقرره جوړوي، په مقرره به کار کوي، نور به د اضافهګي دسترخوان خرچونه او دا شیونه وزیرانو معینانو ته نه ورکوي. نهمه ماده د اصولنامې وه چې په اصولنامه کې موږ پوره اصلاحات راوستي دي او د مالیې وزارت هم موږ سره منلي دي. لسمه ماده د عوایدو وه چې 214 میلیارد عواید پیشنهاد شوي وو او کورنایي حالت د او IMF هم دغه شی په نظر کې نیولی ده. که موږ د عواید نه زیات کړي وای کېدای شي پوره شوي نه وای، بیا مشکل سره مواجه شوي وای. نو په هماغه 214 میلیارد او 500 میلیون افغانۍ باندې کمیسیون توافق وکړ. بل 11مه ماده چې اختلافي چې وه سهم د بودجه د عادي زمونږ د انکشافي نه زیات ده، هغه په دې وجه ده چې 40% زمونږ انکشافي بودجه غیر اختیاري ده، یعنی دونران د خوا تمویل کیږي، او بل 10 میلیارد او 15 میلیون افغانۍ د معاشاتو په خاطر زیاته شوې، نو د په خاطر د هغه د عادي بودجه زمونږ زیاته ده. 12مه ماده په مورد د هغه ادارو کې چې د ولسي جرګې تایید نه لري، یعنې رایه د ولسي جرګې نه ده اخیستې اوسه پورې، اداره قانوني شوې نه ده، لکه اداره د نفت و ګاز او شورای عالي مصالحه، دا هم د سند نه ویستلي دي. 14 شورای عالي مصالحه کما فی سابق تحت چتر د اداري امور. بل د ښاروالیانو بودجه او عواید د ښاروالیانو د ټولو 1.6 ښاروالیانې مربوط په سند کې وي، عواید شامل د سند وه، صرف ښاروالي د کابل په سند کې نه وه. وکیل صاحبانو موږ کمیسیون سره ډېر بحث وکړ، زیاترین عواید خو یې کابل په ښاروالي کې دي، نو ټول ولایاتو ولسوالیو ښارواليګان شته او د کابل ښاروالي نشته ده. بالاخره فیصله په دې وشوه چې د کابل ښاروالي عواید هم موږ په سند کې شامل کړه، به جوابګو اوسي. بل د تشکیل مسله وه چې 15 موردو تشکیل مسله هم په دې سند کې اصلاح شوې ده، هغه کوم تفاوت چې په تشکیل کې و په دې سند کې نشته ده.
15 مورد ارتقاء ظرفیت اداره در اکثر ادارات تنقیص گردیده و یا حذف گردیده. ارتقاء ظرفیت پروژه و چې فساد پکې ډیر و په نوم د ارتقاء ظرفیت د شل کالو کې د ظرفیت ارتقاء نه کوي. صرف هغه ادارو کې چې ضروري و لکه تحصیلات عالیه په معرف هغه کې پرېښودلې، په نورو ادارو نه اکثر ادارو ته هم ارتقاء ظرفیت برنامه لرې کړه. 14 مورد چې اختلافي و 11.4 میلیارده قرضه وه چې موږ ورته وایو چې قرضه علیحده راوړه په سند کې باید علیحده شي، علیحده راګیري وشي. بیا هغې موږ ته قناعت راکړ دغه قرضه چې ده په خاطر د کسر ده او بلې خوا له موږ تاسې معاشونه جي کړه، دا قرضه ټکټانه هم نه لري، هېڅ هم نه لري. د په خاطر کمیسیون ورسره توافق وکړ او موافقه یې وکړه. بل په دې نوي مسوده کې چې زموږ او تاسې په هغه کې 1900 مواردو کې 18 مورد هغه پروژې وې چې جدید شامل شوې وې، هغه چې موږ وکتلې چې کومې ضروري وې په کار وې لکه بند المار و شفاخانې وې زراعت بخش کې وې، کمیسیون په دغه پروژو سره موافقه وکړه چې جدید دې پکې شامل شي. و یو هغه مورد چې شرکتونو هغه ورکوله قرضه چې کوم شرکتونو اخیستله په دې کورنایي حالاتو کې مفلس شوي وه او د دولتي بانکونو قرضه اخیستله، دوی ورته 1500 میلیون افغانۍ په نظر کې نیولې وزارت مالیې چې د په خاطر کوم شرکت دیوالي کیږي یا مفلس کیږي بیا دا 500 میلیونه به د هغه قرضې تاوان ورکوي. کمیسیون دې مورد کې موافقه ونه کړه. موږ ویل چې قرضه ورکوئ دغه شرکتونو ته یې ورکړئ چې پوخ تضمین ترې نه واخلي، ولې زیاوی شرکتونو ته ورکوئ. نو 1500 میلیونه افغانۍ په دې ځای کې په نظر کې نیول شوي هغه موږ سره نه وباسلې. په احتیاط کودونو کې موږ پوره کموالی راوستل په 1 نوي کود کې او په 2 نوي کود کې، او برېښنا بخش کې 1.3 میلیارد افغانۍ د برېښنا مقروضیت ته په نظر کې نیولې وکیل صاحبانو. موږ او تاسې هر کال په 22 کود کې د برېښنا د برق مصرف د خاطر هر ادارې ته موږ پیسې نیسو. فیصله په کمیسیون کې په دې وشوه چې موږ 1 میلیارد 300 میلیونه افغانۍ یو دم نه ورکوو برېښنا ریاست ته چې دی واخلي خپل کار پرې وکړي. موږ ویل چې هغه ادارې چې مقروضې دي موږ ته یې راوړه چې ولې مقروضې دي، هر کال کې خو موږ پیسې نیسو. پس د هغې چې د کمیسیون او د وکیل صاحبانو قناعت حاصل شو بیا به همغه ادارې ته پیسې ورکړو، هغه اداره د بیا خپل مقروضیت کې ورکړي. نو بنا 1.3 میلیارد افغانۍ چې مقروضیت د برېښنا ته په نظر کې نیول شوې وې هغه هم سره نه لرې کړې. بل تشکیلات د NTA ته هم یو کمیټه جوړه شوې ده، په اصولنامه کې یو ماده پکې ځای په ځای کړې ده او 325 میلیونه افغانۍ پکې تنقیص راغلی دی. بل وکیل صاحبانو تدارکات ملي جوابګوی کړ چې باید موږ ته هر ربع کې موږ ته معلومات راوړي. نو وکیل صاحبانو ستاسې د حوصله مندي نه یوه دنیا مننه. کورم ودان په واقعا چې رخصتیګانې چې خپل ولایتونو ته باید تللی وی، خپل موکلینو سره باید کار کړی وی، دلته پاتې شوئ او کار هم وکړ. ستاسې د حوصله مندي نه هم تشکري کوو او د افغانستان د ټول ولس د حوصله مندي نه تشکري کوو. مننه کوو چې موږ سره دا بودیجه وخت په وخت تعقیب کړه. اوس زیاتره خلک ټول ملت د افغانستان پوهېږي چې بودیجه یعنې څه والا په 1 نوي 2 نوي کودونو کې اکثره کودو باندې ټول ملت پوهېږي. او د رسنیو نه د محترمو رسنیو نه ډېره مننه کوو. په واقعا زموږ د بودیجه مسایل ډېر ښه نشر کړه او ټول دنیاوالې په دې پوه کړه، د افغانستان خلک هم په دې پوه کړه چې بودیجه یعنې څه. او په آخره کې خپل د مشاورینو نه او د سیاران د کمیسیون نه هم مننه کوو. ژوندي اوسئ. مننه. وکلای محترم شهباز صاحب، شاه صاحب گزارش کمیسیون بشنوه. آقا صاحب دایکندی لطفاً در جای خود تشریف داشته باشه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. با نام یاد خدای مهربان و درود بر پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم. اللهم صل علی محمد و آله و اصحاب محمد. اما بعد السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. جلالت مآب رئیس محترم مجلس، گردیزی صاحب، جیهون صاحب، هیئت محترم اداری و کلاه معزز ملت و ملت دلیر و آزاده افغانستان، همانگونه که اطلاع دارید مسوده سوم بودجه ملی سال مالی 1400 به تاریخ 18 دلو سال 1399 بعد از 2 بار رد غرض تصویب به ولسی جرگه شورای ملی مواصلت ورزیده بود.
مطابق اصول وظایف داخلی ولسی جرگه، کمیسیون مالی و بودجه محاسبات عمومی و امور بانک ها مسوده بودجه را مورد غور و بررسی قرار داد. علاوه کمیسیون با وزارت محترم مالیه غرض رسیدگی به مشکلات در سند بودجه چندین مجلس را برگزار نمود و یک سلسله اصلاحات را در سند بودجه وارد نمودند. متعاقباً در جلسه مشترک نیز به آن پرداختیم که الحمدلله تمام نگرانی های خانه ملت شامل سند بودجه گردیده و در سند جدید قابل رؤیت است. وکلای محترم ملت، جزئیات بودجه و منابع تمویل در سند بودجه ذیلاً خلاصه گردیده است. مجموعه بودجه ملی افغانستان 473 میلیارد و 41 میلیون افغانی، بودجه عادی ما 311 میلیارد و 506 میلیون افغانی، بودجه انکشافی 161 میلیارد و 535 میلیون افغانی، مجموعه منابع ما 435 میلیارد و 441 میلیون افغانی، منابع داخلی 216 میلیارد و منابع خارجی 218 میلیارد افغانی. کسر ابتدایی بودجه 37 میلیارد و 600 میلیون، تمویل کسر 37 میلیون که از وجوه رزرفی 20 میلیارد 37 میلیارد که از وجوه رزرفی 20 میلیارد و وجوه صندوق بین المللی پول 17 میلیارد و 400 میلیون افغانی. جناب رئیس محترم مجلس، با توجه به اهمیت موضوع غرض نظرخواهی و مطالعه کمیسیون‌های دائمی ولسی جرگه، کمیسیون مالی و بودجه به تاریخ 3 اوت سال روان جلسه مشترک را با سایر کمیسیون‌های ولسی جرگه ترتیب داد که در این جلسه نمایندگان محترم کمیسیون‌های دائمی از قبیل کمیسیون امور بین الملل، کمیسیون امنیت داخلی، کمیسیون امور دفاعی، کمیسیون سمع شکایات، کمیسیون امور تقنینی، کمیسیون امور زنان، کمیسیون امور عدلی و قضایی، کمیسیون اقتصاد ملی، کمیسیون مواصلات و مخابرات، کمیسیون امور دینی و فرهنگی، کمیسیون صحت و تربیت بدنی، کمیسیون امور کوچی‌ها، کمیسیون محیط زیست، کمیسیون مسئولیت وکلا و کمیسیون تفتیش مرکزی، نمایندگان یک تعداد گروه‌های پارلمانی، سرپرست وزارت محترم مالیه، معین مالی، رئیس بودجه و تیم تکنیکی آنها اشتراک کرده بودند. اشتراک کنندگان مجلس بعد از بحث بررسی همه جانبه و استماع گزارشگران کمیسیون‌ها مسوده 3 بودجه ملی 1400 را به اتفاق آرا مورد تایید قرار دادند. قابل ذکر است که به تعداد 13 کمیسیون دائمی ولسی جرگه در مورد بودجه نظریات خیش را کتباً به کمیسیون مالی و بودجه ارسال نمودند. جلالت مآب رئیس و نمایندگان ملت آزاده افغانستان، معلومات مختصر در خصوص مسوده بودجه ملی 1400 به حضور محترم شما طبق فیصله کمیسیون مشترک قرائت گردید و امیدواریم جلسه امروزی طبق تصمیم جلسه مشترک کمیسیون ها تصمیم اتخاذ نمایند و من الله توفیق. اجرکم عند الله. منشی صاحب، عبدالله صاحب گزارشگر است. اتفاقی یا چیست؟ په نامه د هغه خدای مې دا بیان ده چې یو نوم یې په نومونو کې سبحان ده. بسم الله الرحمن الرحیم. د ولسي جرګې جلالت مآب رئیس، اداري هیئت او د ملت درنو استازو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. لکه څرنګه چې تاسې د ملت درانه استازي خبر یاست، د 1400 مالي کال د ملي بودیجې 3مه مسوده د روان کال د سلواغې د میاشتې په 18 نیټه ولسي جرګې ته د تصویب په موخه وړاندې شوه. د کورنۍ دندو اصولو له مخې د بودیجې د مالي چارو کمیسیون په وړاندې شوې مسودې خپلې څېړنې پیل او په دې اړه خپل راپور آماده او د ولسي جرګې د نورو دایمي کمیسیونونو ته د مطالعې او نظر په موخه شریک کړی دی. د دې ترڅنګ مو د مالیې وزارت سره
خپلې څو تخنیکي غونډې درلودې او په وړاندې شوي سند کې مو یو لړ تعدیلات شامل کړه. بیا وروسته مو د کمیسیونونو په ګډه غونډه کې په دې اړه بحث درلود چې تقریبا د ولس د استازو ټولې غوښتنې په نوي سند کې شاملې او عملاً یې لیدلی شئ. قدرمن رئیس صاحب او د ملت درنو استازو، د وړاندې شوي بودیجې او منابعو تفصیلات په لاندې ډول دي. ټولټال بودیجه 473 میلیارده 41 میلیونه، ټوله عادي بودیجه 311 میلیارده 190 میلیونه، ټوله پراختیایي بودیجه 161 میلیارده 842 میلیونه، ټولټال سرچینې 415 میلیارده 441 میلیونه، کورنۍ سرچینې 214 میلیارده 500 میلیونه، د پورونو په ګډون بهرنۍ قرضې 218 میلیارده 941 میلیونه، لومړنی کسر 30 میلیارده او 600 میلیونه، د کسر تمویل 30 میلیارده 400 میلیونه، د خزاینو نقدي زیرمې 200 میلیارده، د نړیوال وجه صندوق ونډه 19 میلیارده او 400 میلیونه، وروستی کسر 200 میلیونه ده. قدرمن رئیس صاحب او د ملت درنو استازو، د موضوع اهمیت ته په کتو سره د بودیجې او مالی چارو کمیسیون د بودیجې د پوره مطالعې او د نورو کمیسیونونو د استازو د نظرونو د ترلاسه کولو په پاره په دې اړه ولسي جرګې له نورو کمیسیونونو سره د کب د میاشتې په 3 نیټه غونډه راوبلله چې په دې غونډه کې د کمیسیونونو استازي لکه د نړیوالو چارو کمیسیون، د کورني امنیت کمیسیون، د دفاعي چارو کمیسیون، د شکایاتو چارو کمیسیون، د تقنین چارو کمیسیون، د ښځو چارو کمیسیون، د عدلي او قضایي چارو کمیسیون، د ملي اقتصاد کمیسیون، د مواصلات او مخابراتو چارو کمیسیون، د دینی چارو کمیسیون، د روغتیا او بدني روزنې کمیسیون، د کوچانو چارو کمیسیون، د چاپیریال ساتنې کمیسیون، د ولسي جرګې د غړو او خوندیتوب کمیسیون، د مرکزي پلټنې کمیسیون او نورو پارلماني ګروپونو غړو او د ملت استازو، د مالیې وزارت سرپرست وزیر، د مالیې وزارت مالی مرستیال، د بودیجې لوی رئیس او تخنیکی ټیم ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو تر ډیر بحث وروسته یعنې 19 کمیسیونونو وړاندې شوی سند تایید کړ. د ملت درنو استازو، د 1400 مالی کال د ملي بودیجې په 2 مسوده کې د ګډ کمیسیون د نظریاتو د راپور په پورته ډول تاسو ته وړاندې شو. هیله ده چې عمومي غونډه د ګډ کمیسیون پر بنسټ پریکړه وکړي. په درنښت د مالیې او بودیجې چارو کمیسیون. منشی صاحب نصاب چند است؟ جناب رئیس صاحب نصاب 147 نفر. 147. گزارش توافقی آمده و جناب رئیس صاحب زنگ بزنید. یک تعداد وکیل صاحبان در چایخانه هم هستند، تعدادشان بیشتر از 147 نفر است. جناب رئیس صاحب برایگیری کی بریم خوب است، برایگیری میگیریم. وکلای محترم، همی اصول وظایف داخلی ما شما شکل است که وقتی که توافقی میآید دیگه اعتراض وجود نمی داشته باشه. بله جناب رئیس صاحب همو شکل است. خواه میریم به رایگیری. وکلای محترم، د ملت محترم و استازو،
اجازه را کلی چه لومړی د مالی او بودیجه کمیسیون د دینی او فرهنګي کمیسیون او همدارنګه تاسو ټولو د ملت محترم استازو ته مننه وکړم که تا حال با حوصله‌مندی موشکافانه مسلکی تکنیکی و با دقت تمام روی بودجه ملی سال 1400 با اشتراک سایر وکلای محترم کار نموده اظهار قدردانی نمایم. باید یادآور شوم که سعی و تلاش موضع‌گیری های منصفانه و عادلانه شما بود که جانب حکومت به خواستهای معقول شما تمکین نموده و از جمله در معاشات کارکنان دولت و معلمین مبلغ 2000 افغانی را سر از ماه عمل 1400 افزایش خواهند داد. بناهن با توجه به متن گزارش کمیسیون اختصاصی که استماع نموده وکلای محترم که بودجه مذکور را به حیث کل تایید می نمایند، کارت سبز مخالف کارت سرخ. با استثنای 3 کارت سرخ به تصویب رسید. همکارای عزیز لطفاً در جایگاه تشریف وکلای محترم طوری که شما میدانید هیئت اداری کمیسیون مالی بودجه و اعضای محترم آن طی این مدت بدون وقفه و مسئولان بالای بودجه کار نموده و تمام پیشنهادات و نظریات شما را در رابطه مشکل و نواقص بودجه با مسئولین شریک و در حل آن سعی و تلاش خود را نمودند که یک بار دیگر به نمایندگی از هیئت محترم اداری مجلس و شما از ایشان اظهار سپاس نموده و با در نظر داشت این موضوع به نمایندگی از خانه ملت برای هیئت اداری کمیسیون محترم مالی و بودجه یک مدال ولسی جرگه تفویض می گردد. همکارای عزیز لطفاً در جایگاه تشریف داشته باشین که گزارش اجلاس 4 انشالله به سهمتان به خوانش میگیریم. محترم وکلای محترم ما شما ختم اجلاس داریم. گزارش ختم اجلاس دعایه خوانده میشه. همکارای عزیز وکلای محترم در جای خود تشریف داشته باشید. بسم الله الرحمن الرحیم. وکلای محترم امروز یک روز مهم و تاریخی برای ولسی جرگه و مردم افغانستان است. ولسی جرگه پس از 2 ماه مقاومت و مطالعه دقیق برای اصلاح و تغییر بودجه به نفع مردم و کارکنان دولتی موفق شد تا بخش‌های مهم از خواستهای برحق مردم را در سند بودجه جابجا بسازد. افزایش معاش کارکنان، جا دادن پروژه های انکشافی، تعادل و تنظیم نسبی پول در کودها، کاهش مصارف غیر ضروری، جلوگیری از ضعیف مالی شدن دارایی مردم فصل های مهم از این کامیابی ها است. این موفقیت را برای همه وکلای مردم افغانستان بخصوص برای کمیسیون محترم مالی و بودجه تبریک عرض می نمایم که با زحمتکشی شبانه روزی خویش چنین اعتبار ملی را برای مجلس کمایی نمودند. آنچه که ولسی جرگه در این مدت انجام داد به هیچ عنوان نه سیاسی بود و نه هم گروگانگیری، بلکه فقط تصرف صلاحیت‌های ولسی جرگه طبق قانون اساسی و اهمیت بخشیدن به تفکیک قوا در چارچوب زیبایی‌های مباحث مختلف و دیدگاه‌های متفاوت بوده است. از حکومت و وزارت مالیه تشکر می‌کنم از اینکه هرچند به تأخیر و سرسختی‌های زیاد بالای نگرانی‌های بر حق ما درک کردند، طرح‌های اصلاحی ولسی جرگه را قناعت نموده و دروازه همکاری‌های آینده را باز گذاشتند تا در بودجه وسط سال ولسی جرگه نقش نظارتی خویش را برای اصلاح و بهترسازی بودجه قوی‌تر از گذشته ایفا نماید. موقف ولسی جرگه همیشه در حمایت از نظام بوده و خواهد بود. هیچ اقدام و هیچ نظر دیدگاهی نباید به معنی مخالفت تعبیر شود. این اختلاف دیدگاه های بخش مهم از تغییر و تکامل آزادی ها، زیبایی های دموکراسی و تقویت نهادهای جمهوری اسلامی افغانستان است. ولسی جرگه برای حل مسائل مهم ملی در کنار سایر نهادهای دولتی به قوت حضور داشته
و در راه مبارزه و مقابله با هر تهدید که نظام جمهوری اسلامی ارزش‌های ملی و آزادی‌های مردم را هدف قرار دهد ایستادگی خواهد نمود. و جناب رئیس جمهور می‌خواهیم تا با حسن نیت و اعتماد راسخ و فیصله ها و نظریات وکلات توجه نموده توانمندی ظرفیت نمایندگان مردم در راه اصلاحات گسترده، تامین امنیت و مبارزه با فساد استفاده کامل نماید و همچنین از تمام امکانات برای تحکیم پیشه روابط همکاری متقابل میان حکومت و ولسی جرگه دریغ ننماید. در اخیر ولسی جرگه برای تمام مردم افغانستان اطمینان می‌دهد که با تمام توان صادقانه با درک کامل از مکلفیت‌ها و مسئولیت‌های خود برای تحقق خواسته‌های برحقشان هیچ فداکاری دریغ نخواهد نمود و از اینکه طی روزهای اخیر با تدویر مجالس و تظاهرات مدنی از موقع ولسی جرگه در رابطه به اصلاح و مفیدسازی بودجه حمایت نمودند جهان سپاس و تشکر می‌نمایم. کوشش می‌نمایم تا این اعتماد قوی‌تر شود. در اخیر از شما وکلای محترم که از یک ماه رخصتی‌های خود برای انجام یک مسئولیت کلان ملی و نشان دادن صداقت و تعهد به مردم صرف نظر نموده تشکر و قدردانی می‌نمایم. تشکر از توجه شما. امی جناب حنفی صاحب امی ختم چیز است دعای ختم اجلاس است قرائت بکنن. چقدر 5 دقیقه اول گزارش میدی یا دعای را خب گزارش. وکلای محترم در جای خود تشریف داشته باشه. مدال برای کل وکلای کمیسیون اعلان کنید. خب وکیل صاحبانو د تیر دوره د گزارش شهباز صاحب میبخشی. شهباز صاحب یک چیز ببخشید که از پیش ما غلط فهمی شده. برای هیئت اداری کمیسیون برای هیئت اداری و اعضای کمیسیون و اعضای کمیسیون محترم مالی بودجه یک مدال ولسی جرگه تفویض میگردد. منشی صاحب بفرمایید. وکیل صاحبانو د تیر اجلاس کاری زمنګ او تاسې گزارش وړاندې کیږي. لطفا که په ځایو کې هم تشریف ولري ډیره به ښه وي. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. د ولسي جرګې قدرمن رئیس، اداري پلاوی او د ملت محترم استازو، د ولسي جرګې د 11مې تقنیني دورې د 4م کاري اجلاس د ریپورټ لنډیز د 1499 کال د وږي له 14 څخه د کپ تر 4مې د ملي شورا د لوړ تقنیني ارګان په توګه د افغانستان د خلکو د ادارې ښکارندوی دی چې د ټول ملت استازیتوب کوي. ولسي جرګې د افغانستان اساسي قانون او نافذه قوانینو او د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو په رڼا کې خپلې دندې او مسؤلیتونه ترسره کړي او د دې اجلاس په ترڅ کې په مجموعي توګه 55 عمومي غونډې ترسره کړي دي چې له دې جملې څخه 16 استجابیه و استماعیه او 42 عادي غونډې دي. همداشان د ولسي جرګې دایمي کمیسیونونو ټولې 609 غونډې ترسره کړي دي چې له دې جملې 312 عادي، 102 استجابیه او 115 استماعیه غونډې دي. د دې ترڅنګ دایمي کمیسیونونو په دې موده کې 15 ولایتي سفرونه ترسره کړي دي. د بیلابیلو مراجعو او خلکو 1410 عرض پاڼو او شکایتونو ته رسیدنه شوې ده. د رئیسانو کمیټې د جرګې د اجنډا ټاکلو په موخه 15 غونډې ترسره کړي دي. د اړوندو چارو د بهبود په هکله د جرګې اداري پلاوي خپلې 20 اداري غونډې ترسره کړي او په دې تړاو لازم تصمیمونه نیولي دي. د دې مودې په اوږدو کې د ولسي جرګې اجرات په لاندې توګه ویشل شوي دي. د قانون د جوړونې برخه د دې اجلاس په اوږدو کې 8 تقنیني سندونه تصویب او 9 نور رد او یا هم لغوه شوي دي.
دوم، د مقررو د تایید یارت برخه د اساسي قانون د 1 ماده د 3 جز د حکم پر بنسټ د ولسي جرګې ته د معرفي شویو 25 نمایندانو له جملې څخه 20 تنو د تایید او 15 تنو د رد رایه ورکړل شوې ده. د پارلماني ډلو ګروپونو برخه د دې اجلاس په طرز کې د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو پر بنسټ 6 پارلماني ډلو ګروپونه د خپل موجودیت اعلان کړی دی. 4 د حکومت پر کړنو د څار برخه ولسي جرګې د 4 اجلاس په اوږدو کې د بېلابېلو موردو په هکله د حکومتي مسؤلینو 6 استجابیه او اجتماعي غونډې جوړې کړې دي. د امتیازي ساعتونو برخه د ولسي جرګې د غړو د عمومي غونډو د امتیازي د ساعتونو په لړ کې د 282 موردو څخه زیاتې پیښې ننګونې او د هیواد او د خلکو سیاسي او امنیتي اقتصادي ټولنیزي او کلتوري ستونزې شریکې کړي دي او د همدې موردو د حل لارې غونډې ته وړاندې کړي دي چې یاد ټول مورد د څېړنې او روزنې د لازمو اجراتو په مخه په لیکلې بڼه د ولسي جرګې دایمي کمیسیونونو او یا اړوندو مراجعو ته استول شوي دي. د ملي شورا د دواړو جرګو د ګډ پلاوي برخه په دې اجلاس کې د اساسي قانون له 3 مادې سره سم ولسي جرګې له مشرانو جرګې سره بېلابېلو سندونو په تړاو د ګډ پلاوي 4 غونډې ترسره کړي دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت ملي شورا د ولسي جرګې د 4 اجلاس په طرز کې د بېلابېلو موضوعګانو په ارتباط 9 پریکړې او 6 اعلامیې صادرې کړي دي. د ولسي جرګې بې سابقه او استثنایي اقدام ولسي جرګې په خپلو دوامدارو هڅو او کوښښونو او جدي دریځ نیونې سره وکولای شول د لومړي ځل لپاره د ښوونکو او د ملکي خدمتونو د ټیټ رتبه کارکوونکو پر برحقه غوښتنو ته لبیک ووایي چې له نیکه مرغه د مالیې له محترم وزارت سره په موافقې د 14 مالي کال په ملي بودیجه کې د هغوی د میاشتني معاش بوده یوه اندازه زیات کړ چې دا د ولسي جرګې د غړو لپاره یوه لویه لاسته راوړنه ده بلل کیږي. دا د ولسي جرګې د 4 کاري اجلاس د کړنو لنډ راپور چې ستاسې درانه حضور ته او ستاسو له طریقه د افغانستان درانه ولس ته وړاندې شو. همصنفیان نهایت گرامی در ولسی جرگه در آخر به نمایندگی از هیئت محترم اداری و شخص خودم معاذیر خویش را خدمت هر یکتان تقدیم می نمایم. بدون شک همه اعضای محترم ولسی جرگه به نمایندگی از مردم دردها و واقعیتها را در مجلس عمومی به سهم بزرگان دولت و ولسی جرگه رسانیده و رسالت خویش را اعضا نمودند. اما اگر در جریان مجالس عمومی به خصوص ساعت امتیازی برایشان زمینه صحبت مساعد نشده باشد از کم توجهی و بی انصافی ما نبوده بلکه محدودیت زمانی و مسئولیت‌های وظیفوی بود که اصول وظایف داخلی ما را به آن مکلف نمودند. به این هم از خواهشمندیم اعضای محترم ولسی جرگه به بزرگی ما را عفو نماید. در افغانستان د غیر ملت درنو استازو که څه هم د رخصتۍ ډېرې کمې ورځې باقي پاتې دي تاسو د لوی څښتن تعالی دربار څخه ارامه سوکاله او له هر ډول پیښو او خطرونو لرې او له خوښیو څخه ډک رخصتي غواړو. راتلونکې ورځو مو په خیر و من الله توفیق. جناب حنفی صاحب امی دعای ختم اجلاس رئیس بعد از امو شعباس صاحب چیز که درست نیست به خاطر که وقت صاحبا کل استاد هستن. جناب خیرتمند صاحب خود برامه چی حال است جناب حنفی صاحب روشن کمک کشه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بار إله توفیق دادی تا آنچه را برای امت اسلامی مستر خدمت شویم. از الطافت برایت
بلا حساب حمد و شکر. خدایا توفیق بده آنچه را که می‌خواهی در روز قیامت پاداش و نامه نیک داشته باشیم. آنچه را می‌خواهی برای امت اسلامی در قرنهای بعدی هم ما را ملاک مصداق خیر قرار بده. خدایا مملکت ما در خون غنوده است، پیشیت کن فیکون است. فرائنه را چطور بردی؟ دیگران را چطور بردی؟ آنانی که برای ملت مسلمه شب و روز میتابند دستشان را بگیر، ما را در خیر و صلاح و فلاح و امنیت قرار بده. بر الها آنچه را تو میخواهی و آن به و آن به و آن به. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم برحمتك يا ارحم الراحمين. جلسه ما در اینجا ختم است و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.